بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون وانځو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شوال المکرم 19 نیټه ده چې د 1402 د غوایي اسور د 19 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات مخابراتو رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه ټولو سیمو ته د خدماتو د رسولو ډاډ ورکړل شوی دی. د اسلام کلا ګمرک د چارو 24 ساعته کېدو پیل. دغه چاره د سوداګرو د توکو د پړاوونو اسانتیاو لپاره پیل شوې ده. او هرات د ایران د لوري د ریل پټلۍ د لارې د لومړۍ پلنډې را رسېدل. نور به ډېر انتقالات د اوسپنې لارې ترسره کیږي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. درې ایراني سوداګرو سیلانیانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د فرهنګي ستونزو په اړه خبرې وشوې. دغه ایراني سیلانیانو د خپل سفر موخه د دې ولایت د تاریخي عابدو او د لیدنې ځایونو څخه لیدنه وبلل. هغوی د هرات په افغانستان کې د سوداګریزو فعالیتونو په اړه ټینګار وکړ. وروسته مولانا حقانی د هرات تاریخي ودانیو د لرغونتوب په اړه خبرې وکړې. هغه وویل په اوسنۍ امنیت کې تمه کیږي چې ایرانیان لا ډیر د دې ولایت څخه لیدنه وکړي. په دې وروستیو کې هرات د سیلانیانو راتګ ډیر سوی او د تاریخي ودانیو څخه د هغوی په لیدنه کې لیوالتیا لیدل شوې ده. د هرات ګمرک مسؤلان د اسلام کلا ګمرک د کړنو د 24 ساعته کېدو خبر ورکوي. د هغوی په وینا دغه چاره سوداګرو ته د لا اسانتیاو برابرېدو په موخه ترسره شوې او زیار ایستل کیږي چې د هرات تورغونډۍ بندر چارې هم 24 ساعته شي. یو شمېر تاجران او د توکو واردونکي هم د اسلامي امارت مسؤلانو د دې کړنې هرکلی کوي. نور حال په چمتو کړي رپورټ کې. د هیواد د مالیې وزارت د لارښوونې پر بنسټ د ګمرک چارو د ترسره کولو چارې د دې نه وروسته په اسلام کلا ګمرک کې 24 ساعته دوام لري. د مالیې وزارت په هدایت د سوداګریزو توکو د چټک طی مراحلو په موخه د هرات ولایت د اسلام کلا سرحدي ګمرک فعالیتونه 24 ساعته شول ترڅو پانګوال او تاجران وکولای شي خپل تجارتي توکي پر وخت طی مراحل کړي او پوره اسانتیاوي او چټکتیا رامنځته شي. د دې ترڅنګ د هرات ګمرک مسؤلان ټینګار کوي چې اوس مهال ملي سوداګر او د باروړونکو موټرو استازي هر وخت د کومې ستونزې پرته د خپلو توکو پړاوونو تیرولو چارې ترسره کولی شي. موږ په اسلام کلا کې اسلام کلا ګمرک د عمومي ریاست په همکاري او د هغو په هلو ځلو باندې 24 ساعته اوس موږ په اسلام کلا کې خدمات خلکو ته وړاندې کوو. تجاران کولی شوی چې 24 ساعته کې په 24 ساعته کې د هرات موټران ته مراحل کې رایولي ګمرک ته داخلي کې دروازې او باسکول او ترازو همداسې نورې شعبات دې په خدمت کې دي. د هیواد په لویدیځ زون کې سوداګر او د توکو واردونکي هم د اسلامي امارت چارواکو د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه اقدام د توکو د پړاوونو تیرولو په برخه کې مثبته اغیزه لري. دا ډېر ښه اقدام اوس دا د تجارت سره ډېر کومک دی. د یادولو وړ ده چې د دې نه مخکې د تورخم ګمرک چارې 24 ساعته شوي او تمه ده چې د کندهار سپین بولدک ګمرک کې هم سوداګرو ته دغه اسانتیاوي برابرې شي. د هرات د مخابراتو او ټکنالوژي رئیس وایي هیڅ یوه ولسوالۍ د مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې نه ده. د مخابراتو رئیس حافظ خیر الله خیرخوا د اطلاعات او فرهنګ رئیس سره په لیدنه کې وویل که یو تن هم د دوی خدماتو ته اړتیا ولري دوی به ورته خدمات ورسوي. هغه دا راز وویل د مخابراتي شرکتونو د خدماتو د بیې په راټیټېدو کې هم هڅې ترسره شوي دي. نوموړی وایي اوس مهال 1 GB انټرنیټ په 110 افغانۍ دی چې مخکې تر 300 افغانۍ پورې و. وروسته د اطلاعات او فرهنګ رئیس دغه ریاست د کړنو قدرداني وکړه او د خپل ادارې د لوري همکاري ډاډ ورکړ. مولانا حقانی وویل اوس د امنیت د برکته د لرې پرتو سیمو خلک هم د مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی لري. د هرات خواف ریل پټلۍ د لارې لومړنۍ ازمایښتي پلنډه هرات ته راورسېدل.
په هرات کې د ریل پټلۍ مسؤلانو په وینا د اسلامي امارت بریالیتوب وروسته په هیواد کې دا لومړی ځل دی چې د ایران څخه دغه ریل ګاډي هرات ته راورسېدې. په نظر کې د دې نه وروسته په رسمي بڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي توکي انتقال سي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د شپې 11 بجې د هرات خاف د ریل ګاډي د لارې د لومړی پلنډي د رارسېدو په انتظار. دغه ریل ګاډي به د غوریان د روزنک تمځای ته راورسیږي. د هرات اوسپنې لارې مسؤلانو په وینا په دې قطار کې 655 ټنه تجارتي مالونه بار دي او هرات ته راځي. سل کې تقریبا 90% په دې لار کې لار جوړه ده او برابره ده. 10% نواقصات چې د تحولات څخه مخکې په دې لار کې پاته وو هغه نواقصات ښیي چې هغه پاته دي. نور پروژه مکمله شوې ده. په دې لار کې په 250 کیلومتر کې کوم مشکل شته نه. په نظر کې د دې نه وروسته سوداګریزو توکو انتقال د هرات خاف د لارې ترسره سي. چارواکي زیار باسي چې د دغه لارې درېیمه او څلورمه برخه د روزنک څخه تر هرات هوایي ډګره په روان کال کې بشپړه سي. موږ ریاست الحمدلله پر روان کال کې پلان لري چې د څلورمه قطعه د ای او د بي پاس شروع کړي تر هرات ته میدان هوایي پرې ورسي او دا 250 کیلومتره پروژه چې بلا عوض ایران د تحولات څخه مخکې د جمهوریت اسلامي افغانستان لپاره جوړه کړې وه دا مکمله شوله. ان شاء الله نور به په آینده کې دا پروژه پسې وزیږي او روانه وي. د سیمهیز ادارې مسؤلانو هم دې ولایت ته د ریل ګاډي د لارې د توکو د راتلو هرکلی کړی دی او وایي په هیواد کې شای د ریل ګاډي په برخه کې پانګونه وسي. تیر ماښام د هرات خاف اوسپنې پټلۍ له لارې یوه ازمایښتي محموله چې 12 واګونه ول د هرات روزنک سیمې ته راغلل او همداراز پلان شته چې دغه پټلۍ د هرات میدان هوایي سره وصل شي. د یادونې وړ ده چې د ریل ګاډي د لارې د سوداګریزو توکو د لیږد چارې د نورو لارو په نسبت چټکې او ارزانه دي او د اسلامي امارت مشرتابه په نظر کې لري په روان کال کې د هرات مزار او هرات کندهار د اوسپنې لارې چارې پیل سي. سږ کال حج ته د تلو لپاره د هر حاجي لپاره پیسې 3924 ټاکل شوي دي. دا راز د هرات حاجیانو ونډه 925 تنه ده چې د دې شمیرې څخه یې 210 تنه د اسلامي امارت مجاهدینو ته ځانګړي شوي دي. د هرات د حج اوقاف ریاست رئیس مولوي نجیب الله کروخي ویلي د دې حاجیانو تګ د ذوالقعدې د لومړۍ څخه پیل او دغه کسانو ته به اسانتیاوې برابرې سي. د حج اوقاف رئیس د حج سفر ټولو تلونکو کسانو څخه غواړي چې د شوال المکرم تر 15 پورې د نومونو ثبت ترسره کړي. دا راز په نظر کې نیول شوی چې که یو کس په یو علت ونسي کولی دې سفر ته لاړ سي نو د هغه یو قریب ته به دغه سهولت برابر سي. د یادونې وړ ده چې سږ کال حاجیانو ته ښه اسانتیاوې برابره سوي او د هر حاجي څخه 3924 مصارف اخیستل کیږي. د هرات پولیسو 2 تنه د قتل په تور نیولي دي. د هرات ولایت 5 امنیتي حوزې او د لومړۍ امنیتي حوزې منصوبینو 2 تنه هغه کسان نیولي دي چې څو ورځې مخکې یو صراف د ټوپکچي په وسیله وژلی او تښتېدلي وو. دا کسان د دې ولایت په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د کسانو د 10,000 امریکایي ډالرو په بدل کې دغه کس وژلی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. یاد کسان د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دي. د کتاب اونۍ په مناسبت د مهربان یار په نوم د کتاب نندارتون په هرات کې پرانیستل شو. دغه نندارتون 4 ورځې پرانیسته دی او په هغه کې نږدې 1000 ټوکه کتابونه د ټولو پر مخ پرانیستي دي. د دې نندارتون یو شمیر لیدونکو دغه نندارتون اغیزمن بللی. نور حال په راپورټ کې. د کتاب اونۍ په مناسبت د یار مهربان په نوم نندارتون په هرات کې جوړ شو. دغه 4 ورځنی نندارتون د اطلاعات او کلتور ریاست د لوري د مؤمني انتشاراتو په همکارۍ پر لار اچول شوی دی او نږدې 1000 ټوکه کتابونه د لیدونکو لپاره ایښودل شوي دي. همیشه الحمدلله ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در برگزاری نمایشاتی که از جانب
انتشارات مختلف برگزار می‌گردد همیشه جواب مثبت داده است و همیشه همکاری نموده. نمایشگاهی که ما برگزار کردیم به مناسبت هفته کتاب و روز جهانی کتاب. روز جهانی کتاب چند روز قبل بود و هفته کتاب هم هفته آینده است. بین دو مناسبت ما نمایشگاه برگزار کردیم که هر دو مناسبت در بر بگیره و نمایشگاه ما حدود 1000 عنوان کتاب در داخل نمایشگاه ما به نمایش گذاشته شده و مطالب مختلف از جمله مطالب دینی، کتب رمان، روانشناسی، تاریخی و ادبیات در نمایشگاه به اختیار عموم قرار گرفته. د بل لوري د دې نندارتون څخه یو شمیر لیدونکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دې اقدام هرکلی کړی دی او وایي چې دغه چارې د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په موخه اغیزمنې تمامېدلی شي. کتابخوانی خود ترویج ذهنیت هست که یعنی ذهنیت دوستدار بالا میبره. جوان ها اگر بیان به کتاب روی بیارن فکر میکنم که ذهن های اینا بازتر میشه و کارهای اینا در داخل جامعه بهتر و با رونق‌تر میشه. برگزاریش این نمایشگاه باعث میشه که خیلی از جوانات شوق به کتابخوانی شن، باعث میشه کسایی که در قسمت مالی مشکلات دارن در تخفیفات که در این نمایشگاه برگزار میشه کتاب با قیمت ارزان‌تری بخرن و در کل یک فرهنگ خیلی خوب و مفیدیه که در جامعه ما میخواد ترویج یابه. دا ټول په داسې حال کې دي چې د دې نه مخکې هم داسې نندارتونونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست د لوري پر لار اچول سوي دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول سوي دي. د هرات نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. د دې کسانو څخه یو شمېر نشهیي توکي هم ترلاسه سوي او هغوی تر څارنې لاندې دي. د دې کسانو دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات مخابراتو رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه ټولو سیمو ته د خدماتو د رسولو ډاډ ورکړل شوی دی. د اسلام کلا ګمرک د چارو 24 ساعته کېدو پیل دغه چاره د سوداګرو د توکو د پړاوونو اسانتیاو لپاره پیل شوې ده. او هرات د ایران د لوري د ریل پټلۍ د لارې د لومړۍ پلنډې را رسېدل نور به ډېر انتقالات د وسپنې لارې ترسره کیږي. درنو محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شپې ولرئ.